د عبادت ډیروالی مقصود نه دی، د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی. ګورئ زمون خلک منځ کوي خو برباد شو منځ. زه اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خفه شمه ځکه چې څنګه سجدې نه پاسې نو په ډز دویمې سجدې لځي، او چې د رکوع نه پاسې نو شا نه نیغی په منډه سجدې لځي، منځ غرق او تباه شو. دا منځو نه شو. د حضور پاک دا ګورځان پوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغسې منځ وکړه، وی قم پاس فصلی فانک لم تصلی، منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی، ونه شو. هغه دوباره بیا هغسې منځ وکړه، بیا راغې په رسول الله مبارک سلام واچو او ته بیا فرمایي پاسه منځ دې وکړه، منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی، منځ دې ونه شو. دریم ځل بیا راغی بیا منځ وکړه، بیا راغی رسول الله مبارک باندې سلام واچو، بیا ورته فرمایي فصل ارجع، واپس شه، صلی منځ وکړه، تا منځ نه دی کړی. او ورته وایي د الله رسوله درې ځله مې وکړه ما له خو دې نه ښه چل نه راځي، نو بیا ورته رمانځه چل وښه. کله چې الله ته ودرېږې الله اکبر ووایه، نیت وکړه. نیت د زړه ضروري دی. که د خولې نیت نه پروا نشته چې زړه کې درالل چې د مازدیګر 4 رکعاته فرض دي او د الله دپاره کوم د امام پسې، بس دا هم کافي دی. او که په خولې وی نو هم خیر دی. رسول الله مبارک د خولې نیت په مانځه کې نه دی ویلی، د زړه نه بیا نیت کو. خو زمونږ پښتانه خو د زړه نیت نشي برابرولی. دی وجې نه زمونږ علما ورته وایي چې خیر دی د خولې نیت کوی. د خولې نیت بدعت نه دی. په بعضې موقعو پیغمبر مبارک د خولې الفاظ هم ویلی دي، لبیک بحجتین. نو د خولې نیت بدعت نه دی، او اصل یې مونږ سره شته، بل ځای کې شته خو شته، او دا ته خپله توجه برابره، خو د زړه نیت ضروري دی. نو نیت وکړه، بیا لاسونه اوچت که تر غوږونو پورې، چې د ګوته دواړه مټۍ ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي، او 4 ګوتې د غوږ د بر حصې ته مخامخ شي، او لاس چې کم اصل لاس او منګول د دا د اوږو ته برابر شي. په دې طریقه د حدیثو په منځ کې تطبیق راځي. بیا په نامه لاسونه وتړه چې څه حصه د نوم نه لاندې شي او څه په نامه راشي لږه غوندې سا. نو په نوم هم راله، د نوم نه لاندې هم راله، د سینې نه لاندې هم راله، په ټولو حدیثو عمل راغی. د هغې نه پس بیا ووایه بسم الله ووایه، سبحانک اللهم ووایه، او بیا د هغې نه پس اعوذ بالله و بسم الله ووایه، او د هغې نه پس سورة فاتحه ووایه. ښه خشته ښکلې طریقې سره ووایه، سورة فاتحه په ښکلې طریقې سره ووایه. او سورة فاتحه نه پس بیا سورت ووایه، او د سورت نه پس بیا لاړ شه رکوع کا، ښکلې مزیدار رکوع کا. منډې مه واته خو الله ته ولاړې. دا سوچ وکړه چې ما الله ویني که زه نینمه. ښکلې طریقه دا ده ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. که زه الله نینم ما خو ویني که نه. رکوع خشته وکړه، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. او بیا د رکوع نه چې پاسې سمع الله لمن حمده، بیا وی ربنا لک الحمد. حضور پاک به پکې دې نه زیات الفاظ هم وی، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه. او کله داسې ویلي دي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. دومره اوږدې ویلي دي. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. رښتیا وایي موږ دا وایو، موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر. مولیان هم ځان شرمولی دي بعضو. مولا که مونږ ټیک که تاسو به هم ټیک کوئ. مولا مو سمع الله لمن حمد الله اکبر. هلکه نیکبخته لږ صبر وکړه چې مقتدي خو د پسې ربنا لک الحمد وایي که نه. څه به وکړې چې زر منځو کې تانو سره تپوس کوم څونه ټیم به زر منځو کې وایه که نه 2 منټه به زیات شي. نو خدای له ته 2 منټه هم نشي ورکولی، ته د خدای نه نه شرمېږې چې ښکلي منځ کې 2 منټه به پې زیات ولګي، 3 منټه پې زیات ولګي. نو یو دوست سره چې خبرې کوې په موبایل خو 6 منټه لګي.
فضول چې یو بل سره گپ شپ لګو څونه ټیم ضایع کوو. نو ته د خپل منځ هم نشې سمولی، ته الله نه نه شرمېږې چې الله ته ولاړې دا ستا منځ دې ډز او ډز، او بیا چې سجدې له لاړ شي زر سر اوچت کړي، لږ په قلار سجده کې وخت تېر که ظالمه، او سجدې نه چې پاسې ملا نه نیغی زر دویمې سجدې له ځي، دویمې سجدې له زر به ده که نه. رسول الله مبارک خو په بعضې وختونو کې دا ویل رب اغفر لی رب اغفر لی وجبرنی وهدینی، بل ځای کې وایي وعافینی، دا الفاظ یې ویلي دي. لږ مهرباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږې کینې د مارونو ګورئ چې د رکوع نه پاس یو منټه مودرېږي کافي شوه تعالی. نو ګوره څلور رکوګانې په څلور منټه شو، یو منټ هم ته کوم ځای ودرېدی شي، او د دواړو سجدو منځ کې چې دی نیم منټ هم کېناستې، د رکوع نه بره دي که نیم منټ هم تېر کړه نو ښکلی به شي منځ دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وی چې ما تاسو له مرګ او ژوند پیدا کو، جو مرګ نه پس به تپوس کېږي په ژوند کې د عمل چې څوک ښکلی عمل کوي، خشتا اکثر عملان چې څوک ډېر کوي. 2 رکعاته وکړه خشتا وکړه، د شپې 4 وکړه خشتا وکړه، 2 رکعاته نفل وکړه ښکلی وکړه. نو که ته 60 رکعاته نفل وکړې ډز 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 څه فایده؟ څومره زر زر مونږ لګیا یو، خدای پورې م ټوکې شروع کړي دي او مونځ پورې م ټوکې شروع کړي دي. تاسو ته یو مثال در کوم، ستا یو دوست یو د دوی واده دی او واده وشو ته مبارکۍ له دی، او تا وله 4 کیلو مټۍ واغېشته، ښه قیمتي مټۍ دی وله واغېشته، او هغه دې په یو پلاسټک ګوتی کې واچوله، یو شاپنګ بیگ کې دی واچوله، پلاسټک ګوتی کې دی واچوله، او هغه له دې یوړه. هغې ښځې له یوسي کور والا له یوسي چې دا د ما دوست دی او دا مټۍ یې 4 کیلو راوړې، د 4 کیلو ښه ګرانه قیمتي مټۍ. هغه ښځه به یې څه وایي څونه به راپورې خاندي، یاره ډېر قمقل دوست دی. 4 کیلو یې راوړه او شاپنګ بیگ کې اچولې ده، خو په دې لاره ټوله عقیدلې ده، هغه تور او سپینه او زیړ ټول یو بل سره ګډ ګاډېره شوي دي چې ګوتی کې واچوې روغ پاتې کېږي نه، چې په لاره ځي شړقېږي، هغه ټول ګډ ګاډېره دي. دا خو ستا ډېر هوښیار دوست دی، دومره قمقل خر چېته مه په دنیا کې نه دی لیدی. 4 کیلو باندې بلا پیسې ورکړې، دا خوا ته واچو، دا بوتاوه کې واچو، دا خو ماشومان هم نه خوري، هغې نه خو چوري جوړه شوې ده، هغه هر څه ګډ مکس شوي دي، نه مېلمه ته پلیټ کې کېښودی شو او نه مونږ ساتلی شو. دا څنګه دوست دی دا بې وقفه او خر، څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي. دی غریب 4 کیلو مټۍ ده لیکن هېڅ ته جوړه نه شي. بل یو دوست دی هغه 1 کیلو راواغېشته او په چای کې یې واچوله، او دا هر یا دانه جدا جدا پرتر او پلاسټک یې پې د پاسه ولګو، او دا مټۍ والا پې د پاسه ګلونه مو لګوي، هغه یې یوړله، ښځې له یې ورکړه، دا مې بل دوست راوړې ده، څه وایي دې ته هوښیار وایي. دا څونه خشتره که مونږ یې چاله ګفټ کې ورکوو نو هم به پې خوشحاله شي، او که چاته میلمه ته ږدو هره دانه جدا پرته ده. د عزت طریقه را څونه خوند یې وکړه. نو ګوره هغه بل 4 کیلو اوړې وه او د 10 راوړه کیلو، نو هغې باندې خوشحاله نه شو، په دې خوشحاله شو. نو عبادت لږ وکړه، لږ نفلي یادوم، فرض خو چې څه دي هغه به کې، عبادت لږ وکړه خو ښکلې کا، ګفټ ته جوړ کا، چا لی ورکې؟ الله لی ورکې. نو چې الله له کوم عبادت ورکې نو څه ته جوړ کا؟ ګفټ ښکلې کا، مزېدار یې کا، الله لی ورکه. او که ډېر عبادت یې ګوتی مټۍ وي نو الله به فرشتې څه وایي؟ رب العالمین فرمایي چې دا عبادت او دا مونځ وله په دا سر د پاسه وروغورځوې، زما نه دی پکار. نو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان اودس وکړي په هغې وخت ولګئ، جومات ته لاړ شي په هغې وخت ولګئ، مونځ وکړي وخت ولګئ، لیکن مونځ ونه شو. ولې؟ رکوع نه پس قومه ونه شوه، د دواړو سجدو منځ کې چې سجده وه هغه سجده ونه شوه، سجدې هم په صحیح طریقه ونه شو، رکوع هم په صحیح ونه شوه، او مونځ هم دونه په منډه 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 چې دونه زر درې وي چې پته یې مونه لګېده. ښکلې عبادت کوئ، خشته مزېدار ښکلې عبادت چې رب العالمین ورباندې خوشحاله شي.